نو بل بټن جوړوم مثلا دا مې کلیک کو راځم فارم اپریشن ته اوپن فارم چې څه کار کوي دغه فورمونه چې کوم لرو که غواړي چې له دونه کوم یو ور باندې خلاص کړي نو چې کله دا بټن کلیک بیا هغه فورم خلاصېږي نیکسټ دلته وایي چې کوم فورم ور باندې غواړي چې خلاص شي ګوره دا کوم فورمونه چې دلته زه لرم د ټولو نومونه مې دلته راغله نو کوم فورم ور باندې غواړي چې خلاص شي مثلا زه ورته وایم چې دغه جسټیفاید فورم دې خلاص شي نیکسټ دلته ټول ریکارډ باید ښکاره شي او که کوم خاص ریکارډ ښیي نو زه ورته وایم چې ټول ریکارډ دې ښکاره شي په دې بټن باندې څه شی باید ولیکل شي دا نوی بټن چې ته جوړوې اوس ګوره فعلا کمانډ 3 ور باندې لیکلی که نه ته غواړې چې اوپن فورم ور باندې ولیکل شي ټیکسټ چې څه شی پې لیکلی وي اوپن فورم او که پکچر که کوم نشان ور باندې غواړې ګوره دلته دغه نشان ور باندې راځي او که کوم بل نشان براوز کوي له کوم بل ځای نه یې راخلی نو چې بیا شوال پکچر کلیک کړي دلته نور عکسونه هم ښکاره کېږي ګوره چارې وکلیک کړي دلته به وینې ایکن یې چینجېږي که غواړې چې له دونه کوم یې ور باندې راشي هم صحیح ده خو زه ورته وایم چې ټیکسټ دې راشي او څه شی دې ور باندې لیکلی وي اوپن کوم فورم جسټیفاید مثلا دا خط ور باندې لیکل جسټیفاید فورم دې ور باندې خلاص شي نیکسټ نو مې دا شی شو فینیش اوس ګوره اوپن جسټیفاید فورم ور باندې ولیکل شو دا بټن به زه اوس چیرې چې کومه چې کار کوي که نه کوي فورم یو کې دلته به راشم فورم یو به کلیک کړم او چې ګوره زه دا کلیک کړم نو بل جسټیفاید فورم به ګوره دا خلاص کړي یا بېرته کلوز هم له دې ځای نه به یې کلوز کړم دا شو اوپن فورم بل بیا به راشو کلیک به یې کوم یو بټن بل ریکارډ کې کلوز فورم څه کار کوي فورم به بیا کلوز کړي دا کوم فورم کې چې دا بټن ده همدغه فورم به درته کلوز کړي نیکسټ مثلا زه ورته وایم ټیکسټ ور باندې راشي فینیش اوس ګوره کلوز فورم شو اوس کله زه دلته فورم یو ته راشم او په دې کلیک کړم فورم غواړئ سیو کړئ سیو به یې کړم څنګه شي کلوز به شي چې هر وخت بیا فورم کلوز یې دا به کلیک کوئ فورم به کلوزېږي دا د کلوز لپاره شو بل بټن پکې د فورم اپریشن کې ده فلټر مو په ایکسل کې مو ویلی په ایکسس کې په ټیبل کې مو ویلی که یو ریکارډ غواړئ چې فلټر یې کړئ پرنټ فورم چې دا بټن کلیک یې دا فورم به درته پرنټوي او پرنټ کرنټ فورم چې دا کوم کې بټن وي هماغه به پرنټوي مثلا نو زه ګوره په دې پرنټ فورم ورکوم فینیش دا چې کله زه دلته راشم اوس که زه غواړم چې دا ریکارډ پرنټ شي دا ټول فورم نو پرنټ فورم چې دا کلیک کوم ګوره کوم پرنټر نه پرنټوي پرنټر نوم به انتخاب کړي اوکې به یې کړي دا فورم ټول درته پرنټ کړي پوه شوئ دا یې د پرنټ شو بل دا په فورم اپریشن کې ریفریش فورم ریفریش څه به کوي لکه په ډیسکټاپ چې موږ ریفریش لرو کله کله که ډیټا مطلب تا یو ریکارډ پکې واچو نه سیف کېده یا مثلا کوم ریکارډ دې چینج کړی و نه چینجېده نو یو ریفریش کلیک کوئ تر څو ریکارډ ټول ریفریش شي نو دا به صرف ریفریش بټن وي کوي بل ریپورټ اپریشن به وروسته له ریپورټ نه وایو تر اوسه هم ریپورټ نه دی ویلی چې کله هم ریپورټ ویلی بیا به دې ته بېرته راشو اوس پکې راځو اپلیکیشن په دې کې اول څه شی ده کویټ اپلیکیشن څه ته وایي دا خپل اکسس پروګرام یو اپلیکیشن ده موږ اول ورځ په وینډوز کې ویلي وو که نه چې موږ څو قسمه اپلیکیشنونه لرو دوه قسمه اپلیکیشنونه لرو نو دغه خپل اکسس پروګرام چې دا اپلیکیشن ده نو که چېرته زه کویټ اپلیکیشن کلیک کوم څه کار کوي ټول اکسس به درته بندوي مثلا سوري نیکسټ ور باندې خط لیکم کویک اپلیکیشن یا مثلا ایگزیټ ور باندې لیکم نیکسټ فینیش نو چې کله زه دلته راشم فورم یو ته ګوره موږ یو بټن د کلوز لپاره جوړ کړی وو که نه کلوز فورم صرف دغه فورم کلوزوي یعنی اکسس اوس هم شته او که چېرته د کویټ بټن یا ایگزیټ چې موږ جوړ کړو دا که کلیک هم څه به وشي ټول اکسس بندوي نو که کله غوښتل چې ټول پروګرام بند شي نو بیا به له کویټ اپلیکیشن بټن نه استفاده کوي بېرته به یې خلاص کړم فورم 1 نو دا شو کویټ بل یو څو نور بټنونه هم لرو کلیک به یې کوم د میسلینس په نوم په دې کې اول اټو ډایلر ده اټو ډایلر د موبایل نمبر لپاره استعمالیږي د فون نمبر لپاره مثلا که کله غواړئ چې انټرنیټ د کمپیوټر سره وصل وي او زنګ وهئ ټلیفون ته نو بیا دا بټن استعمالولی شئ ګوره نیکسټ یې کړم مثلا خط ور باندې غواړم اټو ډایلر یا ډایلر هر څه چې ور باندې لیکئ فینیش ګوره بټن جوړ شو چې کله زه فورم یو ته راشم دا بټن کلیک کوم ګوره دلته به نمبر راځي کوم نمبر ته ځان وایي هغه نمبر به وکلیکئ بیا به ګوره دلته د ټلیفون نمبر راځي مثلا دا شیان باید سیټ شوي وي دا تر اوسه سیټ شوي نه دي چون د دې سره انټرنیټ وصل هم نه ده که نه چې کله وصل وي نو فون نمبر او دا هر شی ورسره کنیکټ کوئ په هغه صورت کې بیا زنګ ورته وایي اوس فعلا استفاده نه ترې کېږي بل بټن په دې ځای کې لرو د پرنټ ټیبل په نوم دا بیا څه کار کوي ټیبل درته پرنټوي دا له کوم ټیبل نه چې دا فورم جوړ شوی ده
یا هر ټیبل ورته کولای شي. اوس ګوره زه دلته نیکسټ کوم، ګوره کوم ټیبل پرنټوي، مثلا زه ورته کوم ټیبل دې راته پرنټ شي P500. څو ټیبل دلته لرو؟ 4 ټیبل لرو. کوم یو پرنټوي؟ مثلا ما دا فورم له کوم ټیبل نه جوړ کړی؟ مین. نو که کله ټیبل پرنټوم نو که به وي دا نور ټیبلونه ور باندې پرنټوای شي، هر یو چې ور باندې وغواړي. خو مثلا که زه دا ورکړم نیکسټ، اوس ګوره دلته ورته وایم چې پرنټ ټیبل فینیش. نو اوس که زه دلته فورم ویو ته راشم پرنټ ټیبل کلیک کوم، نو چون دغه ټیبل دغه فورم هم لم دغه ټیبل نه جوړ ده که نه، یعنې که زه کله وغواړم چې دا ټول ریکارډ د ټیبل باندې پرنټ کړم نو دا بټن به بیا کلیک کوم. اوس ګوره دلته به راځي چې له کوم پرنټر نه پرنټر به انتخابوي، اوکې کوي به ما که نور ټیبلونه ور باندې لینک کوي نور هم کولی شي چې هر یو وغواړي هغه ور باندې پرنټ کړي. نو دا شو پرنټ ټیبل. بل بټن په دې ځای کې لرو رن میکرو. میکرو هم وروسته وایو، میکرو یو موضوع ده هغه وروسته وایو. او رن کیوري خو مو ویلې ده که نه، که غواړئ چې له دغو کیوریز نه کومه کیوري ور باندې خلاصه کړې بیا به رن کیوري وایي. ګوره دلته څو کیوري ولرو، وینئ د ټول نومونه دلته راغله. کوم یو ور باندې غواړئ چې خلاصه کړئ، مثلا زه ورته وایم چې دغه یو دې راته خلاصه کړي. نیکسټ ټکسټ ور باندې غواړئ که نشان غواړئ، وینئ اوس ګوره رن کیوري. چې کله زه دلته اوس فارم ویو ته راشم چې دا کلیک کوم، ګوره هماغه کیوري به ماته خلاصوي یا هماغه کیوري به ماته رن کوي، کوم یو چې مې انتخاب کړی وي. پوه شوئ؟ دا شو بټنونه. که کله مو غوښتل چې بټن جوړ کړئ نو له دې ځای نه بټن جوړولی شئ، خو په دې شرط چې یوز کنټرول ویزرډ کلیک وي، تر څو دغه ویزرډ یې راشي چې په دې بټن کوم عمل اجرا کوي. که چېرته دا نه وي بیا بټن جوړېږي، بیا وروسته ور باندې مونږ هغه موضوع وروسته وایو چې بیا وروسته که وغواړو چې کار ور باندې اجرا کړو چې دا بټن د څه کار اجرا کړي بیا ورته ویلی شو، خو فعلا نه له دې طریقې نه جوړ. پوه شوئ؟ بل زما فورم چې فعلا دا تر دې ځای پورې ده. ګوره دا ځای فورم نه ده، دا ځای نه ده. په پینټ پروګرام کې به هم کله کار کړی وي که نه، ګوره پینټ کې هم همداسې څومره چې صفایي وي په دې ځایو کې کار نه کېږي. نو فورم هم داسې ده، زموږ فورم تر دې ځای پورې ده، دا خوا فورم نه ده. خو هلته ګوره چون دلته چې زه فورم یو کلیک کوم فعلا ټول راته کوي، ګوره دا هم داسې خالي راته کوي. نو چې زه چې یو شی ډیزاین کوم یا جوړوم نو په دې منطقه کې نشم کولی تر څو زه دا غټ نه کړم. له دې ځای نه به یې لږ غټوو بیا کولی شم لږ به یې غټ کړم. اوس که غواړئ چې دا بټنونه لږ منظم شي، کوشش به همیشه داسې کوئ چې دغه نیویګیشن بټن به جدا یو کونج کې جوړوئ، دا ایډ ریکارډ ډیلیټ ریکارډ دا به یو ځای کې جوړوئ، داسې منظم یو ځای کې چې وي، چون عملیه یو شانته دي. مثلا نیکسټ پریویس بټنونه یو ځای کې وي، ایډ ریکارډ ډیلیټ ریکارډ فایند ریکارډ دا بل ځای کې وي. مثلا دا نیکسټ شو پریویس شو که لاست ریکارډ فرست ریکارډ هم ولرم ټول یو ځای کې ښایسته جوړ کړم، نور بل ځای کې جوړ کړم، نو داسې به ښه وي چې هر یو کټګرایز وي. خو که کله منظم کوي، اوس مثلا زه دا ټول بټن دلته لرم، ګوره یو غټ ده یو وړ ده یو قسم ده بل قسم ده. که غواړم چې دا منظم شي، مثلا زه غواړم فعلا دغه ټیپ بټنونه منظم کړم، سلیکټ یې کړه، رایټ کلیک ور باندې وکړه. په دې ځای کې ګوره موږ سره الاینمنټ ده، الاینمنټ مو په ورډ په ایکسل په پاورپوینټ په ټولو کې ویلي و که نه، دلته هم هماغه کار کوي. اوس که زه الاین لیفټ کلیک کوم دا بټنې به څنګه شي؟ له لیفټ نه به ټول ګوره منظم شي، له رایټ نه به نه وي منظم. او که چېرته الاین رایټ کې رایټ نه به منظم وي، ټاپ هغه صورت کې استعمالوي چې دوی داسې ورټیکل پراته وي، مثلا لکه دا درې چې پراته دي که نه، که ټاپ کو له سر نه به برابر شي، که بوټم کې له لاندې به برابر شي. او ټو ګریډ که کلیک کې بیا ګریډ اوس فعلا دلته نه ښکاري، که صرف په فورم باندې رایټ کلیک کې او دلته ګریډ کلیک کې ګوره اوس به دا نقطې ښکاره شي، د نقطو د لاینو په حساب پراته دي. دغه ته څه ویل کېږي؟ ګریډ، چې داسې ورټیکل هم دي هوریزنټل هم دي. نو که چېرې مونږ دوی کلیک کو او الاین ټو ګریډ کو، الاین ټو ګریډ، نو بیا که چېرته دا بټنونه د دې لاین په حساب نه وي، مثلا یا د دوه لاینو تر منځ پراته وي یا لږ اخوا دېخوا وي، نو دا به بیا د هغو په حساب منظم خامخا اوس به سیده په دې لاین باندې پراته وي، د ګریډ سره په لاین کې سیده پراته وي. نو دا الاینمنټ شو، الاینمنټ پکې زیات ضروري ده. بل د سایز پکې ډېر زیات ضروري ده. که غواړئ چې سایز یې هم برابر کړي، چون دا بټنونه زه غواړم ټول یو اندازه شي، نو بیا به سایز نه استفاده کوي. رایټ کلیک وکړه سایز، په دې کې اول ګوره دغه دوه دي، ټو ټالېسټ او ټو شارټېسټ، او بل ټو ویډېسټ ټو نورېسټ. دا دوه او دا دغه دوه چې دي دا یې د بر لپاره دي. که غواړئ چې دوی په بر یو اندازه کړي، څه رقم به یو اندازه کوي؟ ګوره دلته موږ دوه اندازې لرو، یو په ټولو کې غټ ده، یو په ټولو کې وړ ده. په دې ټولو کې ګوره کوم یو ډېر غټ ده؟ دغه یو ډېر غټ ده. یو کېدای شي ډېر وړ وي، مثلا دغه یو ډېر وړ ده که نه، نو یا به ټول د واړه په اندازه کې یا به ټول د غټ په اندازه کې د بر په حساب باندې. نو بیا به دلته رایټ کلیک کوئ، ګوره سایز کې که چېرته ټو ویډېسټ کې ټول د غټ په اندازه کېږي، کوم یو چې په ټولو کې غټ وي ټول د مغه په اندازه کېږي. اوس ګوره ټول د غټ په اندازه شو. او که چېرته زه ویډېسټ په ځای
نو ریسټ کما بیا به ټول د واړه په اندازه شي کوم یو چې وړ وي ټول به دغه په اندازه شي او بل هایټ یې که چېرته داسې هایټ یې هم غټ وي مثلا یو بټن غټ وي یو لږ وړ وي هایټ یې هم یو شی نه وي جګوالی نو بیا به ټول که غواړئ چې په هایټ کې یو شانته کې بیا به یا ټول د غټ په اندازه کېږي یا به ټول د واړه په اندازه کېږي اوس ګوره په هایټ کې له ټولو نه غټ دا ده د ټولو نه وړ دا ده نو یا به ټول د دې په اندازه کوي یا به ټول د په اندازه کوي د دې لپاره به بیا رایټ کلیک کوئ سایز به کلیک کوئ یو ګوره ټو ټالېسټ ده یو ټو شارټېسټ ټالېسټ د چا په اندازه د غټ په اندازه شارټېسټ د واړه په اندازه اوس ګوره که شارټېسټ یم دا به ټول د واړه په اندازه شي اوکې ډبل مو کلیک کړی وی بیا د غټ په اندازه کې د اوس خو نه کېږي چې ټول یو اندازه شو انډو به یې کومه بیرته نو که چېرته مې ډبل کلیک کړی وای ټو سالېسټ بیا به ټول د نو دا یې شوې سایز بیرته به فعلا ټو شارټېسټ کومه چې د واړه په اندازه شي بل بیا په دې ځای کې ټو ګریډ لرو ټو ګریډ بیا مطلب که چېرته د سایز دومره غټ یا وړ شوی وي چې د دغو لاینو د ګریډ لاینو باندې سیده نه وي پراته نو که د دو په اندازه غواړئ بیا دا هم کلیک کړئ ډېر کم تفاوت پکې راغی نو اوس به دا د دغه لاینو سره سیده پراته وي په دې طرف هم په دې طرف د دې ګریډ سره په لاین کې سیده پراته او بل په دې کې ټو فټ ده ټو فټ بیا څه کار کوي ټو فټ د خط په اندازه کوي یعنی دا بټن چې هر څومره خط لیکلی وي د مغه په اندازه کېږي اوس ګوره زیات د دغه لیبلو لپاره استعمالېږي مثلا زه دا لیبل لرم لږ غټ ده دا لیبل لرم مثلا لږ وړ ده خط یې نه ښکاري دا لیبل مثلا لږ ډېر وړ ده لږ خط پکې ښکاري نو که زه غواړم چې دا ټول یو اندازه شي د چا په اندازه شي د دې خط په اندازه شي څومره خط پکې لیکلی وي په هماغه اندازه شي نو بیا به په دې ځای کې ټو فټ استعمالوئ ګوره ټو فټ دی که دا ټول بېرته د چا په اندازه شو د خط په اندازه خط پکې پوره ښکاري دې ته بیا ټو فټ وایي بل پوزیشن درته معلوم ده برینګ ټو فرنټ سینډ ټو بیک که چېرې شکلونه سر په سر یو په بل پراته وي نو کولی شي چې یو مخته کې یو شاته کې ډیلیټ یې کې روز کالم یې وروسته په فارم ارینج منیو کې وایو بل پکې انکرینګ ده انکرینګ هم ډېر زیات استعمالېږي مثلا زه دغه کلوز فورم بټن لرم دا چېرته پروته په دې ځای کې ده نو چې کله زه دلته فورم یو ته راشم اوس ګوره دلته دا که چېرته زما فورم وړ شي مثلا زه دا اکسس پروګرام لږ وړ کړم له ډیزاین یې لږ وړ کړم دا فورم بټن پکې ورک شو که نه کلوز فورم بټن ورک شو که یې غټ کړم بیا وینې لاندې پاتې کېږي اوس ګوره دلته پاتې ده نو که زه غواړم چې دا دې فکس په کوم ځای کې وي مثلا په دغه ځای کې وي یا دې مثلا په دې کونج کې وي یا په هغه کونج کې یا په دې کونج کې چې که زه وړوم که یې غټوم دا بټن دې حتما ښکاره شي نو په هغه صورت کې بیا انکرینګ استفاده کوئ ګوره دا به کلیک کړو رایټ کلیک انکرینګ په کوم کونج کې راشي ګوره دا ټول پوزیشنونه چې باید په کوم ځای کې راشي ټاپ لیفټ کوم ځای راځي دا ځای راځي بل پکې اکراس ټاپ چې تقریبا منځ باندې راځي دا یې ډاون شو دا ټول پوزیشنونه دي نو زه به یې چېرته راولم بوټم رایټ به یې کوم ځای شي دا ځای که نه لږ به یې راواخلم دې خوا ته به یې کېږدم اوس ګوره چې کله زه فورم یو ته راشم اوس ګوره کونج ته خپله راغی که نه اوس که زه دا فورم یا دا ټیبل یا دا هر څه وړکی کوم لږ به یې راښکاره کوم نه ګوره بټن پکې ورکېږي نه ورکېږي که زه دا فورم هر څومره وړ کړم نه ښکاري که یې غټ کړم هم به دی بېرته مغه کونج ته ځان رسوي وینې نور ګوره په خپل ځای پراته دې تغیرونه پکې راځي خدای به همیشه بیا چېرته وي دغه کونج کې به وي دې ته انکرینګ وایي نو که کوم بټن یا کوم شی غواړئ چې انکرینګ ورکړي له دې ځای نه انکرینګ هم ورکولی شي له دې ځای نه یې رنګ چینجولی شي که کوم رنګ ورکوئ هر رنګ چې کلیک کړي ګوره بټن به هماغه رنګ اخلي او له دې ځای نه ټیکسټ کلر ورته چینجولی شي له دې ځای نه افیکټس ورکولی شي ډیزاینونه چې مثلا لږ دغسې ډیزاین ولري دا ډیزاین ولري هر ډیزاین چې ورکوئ بل پکې فورم پراپرټیز او فورم خپله پراپرټیز دي چې دا بیا سبا له خیره وایو نو ډیزاین یې ډېر زیات پکې مهم ده چې دا ټول بټنونه د یو اندازه وي او کټګري کوي ډېر به کوي چې نیویګیشن بټن جدا وي ریکارډ اپریشن خالد متوجه باش ریکارډ اپریشن جدا وي ایډ ریکارډ ډیلیټ ریکارډ فایند ریکارډ دا جدا وي یو باکس مو لري دلته ګوره مونږ په دې ځای کې هغه هم لرو لاین هم لرو په دې ځای کې مونږ دا هم لرو چارکونجه ریکټینګل کولی شي چې رنګ هم ورکړي هر څه ورکړي تر څو دلته دې هر څه منظم جدا ښکاره شي پوه شوئ تر دې ځایه دا شو بټن نن به همدومره